السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. حمیده و مسلم و بعد. یو محترم رور پوښتنه کړې ده چې یاره یو کس ته هغه ته د څاڅکو بیماری ده، نو بیا د مونځ په دوران کې تېنه څاڅکي پرې وتل، نو دا اوس دا کپړې ګنده شولې او که نه. جناب محترمه دا مسله خو فتاوا شامیم لیکلې، بدایع الصنایع هم لیکلې او فتاوا حقانی هم لیکلې. فتاوا حقانی په کتاب الصلات دویم جلد کتاب المعذور باب المعذور کې لیکلې ده. معذور دی سړی ته په عربی کې معذور وایي، خو زه استاد ته لږ تفصیل پکې کوم. دا تفصیل واوره. یو کس معذور په شریعت کې هغه چاته وایي چې د باندې د ټول مانزه وخت تیر شي، لکه د ماسپخین مونځ 12 بجو نه شروع کیږي څه د پاسه 12 نه تر 4 بجو پورې. نو مثال درته وایم، د دینه کې د شي زیاتی خاصه مثال خبره درته کوم. نو د 12 نه مثلا شروع کیږي او 4 پورې، نو په دا 4 غنټو کې د سره دومره وخت هم نه ملاويږي چې د پکې دا 4 رکعات فرض منځو کې، نو د قصړې معذور دی. بیا درته معذور په شریعت کې هغه چاته وایي چې د یو مانزه وخت کاغه 2 غنټې وي، ک 3 وي، ک 4 وي، ک 15 غنټې وي، چې دا د یو مانزه وخت ټول په د باندې اوزي، خو لیکن د ته پکې د دې منځ د ادا کولو ټیم هم ملاو نشي، بلکې د نه د اساس کی رواني یا تنه هوا رواني یا تنه وینه رواني، د قصړې په شریعت کې معذور دی. صحیح دی. بیا فتاوا شامی 3 قول را نقل کړي دي، خو مفتابهی قول پکې دا دی ک په مانځ کې هم د دنه د امتیاز بیا لاړې خیر دی او کپړیم د پینجس شوینو بیا هم خیر دی. بیا لیکلي دي افضل خبره دا ده چې د مانځ نه وروسته دا کپړی ومینځي، کوي ونه مینځلم خیر دی. بیا درته وایم د معذور سړی چې د یو مانځ ټیم پیوزي او د ته پکې ټیم نه ملاويږي د فرض منظم، نو دا سړی معذور دی. د هغه امتیاز سره بیا د کپړی نه نجسی کیږي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده تور سره د یو خینه او خینه د زینب بنت جحش رضی الله عنها خور او د رسول الله د ترور لورم او خینم وا حمنه بنت جحش نومو. دا غي د سي بيماري و چې وینه مسلسل روانه و وینه نه ودرېدا، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته بیا ویلي و ته ځان ته یو خانه کې یخ یو بګدا هغه کې کینا، نو ممکن دا وینه به بیا لګ د غم وی، او بیا رسول الله ورته بس ځان نه د صرف وینه د صفا کوا او نور بس منځ کوا بس خلاص. نو وګوره دا غي کپړې به ور باندې ګنده کېدلی، خو لنډه وګدا نو خو منځلې نول. نو فتاوا شامی فتوام په دې ور کړې 3 اقوال په را نقل کړي، خو مفتابهی قول دار نقل کړي دی ک د مانزه په دوران کې هم د دې دا وینا یا د اساس کې نو دريږي، نو بیا دا سړی معذور دی او د کپړې او جامې او د کالی بیا په دې نه خیرنیږي. اوس یو سړی دغه نه کله کله اساس کیږي، کله کله لکه دا ته چې کم کس خې کې دی چې د نه کله کله اساس کیږي، کله تیزی او کله تینزي، دا سړی ګوره به معذور نه دی. د په اساس کې وتلو سره منځ فاسديږي او کپړې ګندکیږي. یو سړی دی هغه نه کله کله ساس کیږي او کله کله تینزي، نو چې تینزي نو په هغه صورت کې به د منځ کوي او چې کله تینه لاړل بس د سلام سرخی منځ او ختم او دس بم سر نه کوي او کپړې بم وینځي چې کوم ځای باندې د نه ساس کې غورځېدلی وي. دا مسله باقاعده تور سره فتاوا شامیم را نقل کړي، کتاب الصلات کې غټ مطلب یې پیخه، دا بدایع الصنایع را نقل کړي او دا فتاوا حقانی را نقل کړي، فتاوا حقانی او احسن الفتاوا را نقل کړي. احسن الفتاوا ډیر ښه عنوان ور کړی کتاب الصلات کې چې یاره د معذور سړی او دس او داغه د کپړو یعنی د کالیو یا د جامو حکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.